السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې یو ډېر خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې هر چاته په واتساپ او مسنجر کې د خپل د موبایل اپلیکیشنان او ګیمونه ور ولېږئ. یعنې ملګرو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې یو ښایسته اپلیکیشن انسټال کړی وي یا ګیم انسټال کړی وي، نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې هغه ګیم هغه انسټال سوی اپلیکیشن خپل ملګرو ته په واتساپ یا مسنجر کې ور ولېږئ، نو اوس ملګرو تاسو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره په ډېرې اسانۍ سره ور لېږلی شئ. هغه که چیرې تاسو هغه ګیم یا هغه اپلیکیشن انسټال کړی وي که مو نه وي انسټال کړی، خو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره یې ورلېږلی شئ. او بل ملګرو د دغه اپلیکیشن یوه بله فایده دا هم ده، اوس که چیرې تاسو په خپل موبایل کې یو ګیم یا اپلیکیشن انسټال کړی وي، نو اوس تاسو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره هغه ګیم هغه اپلیکیشن خپل میموري کارډ ته اړولی شئ، یو حالت یې هم سیو کولی شئ، بیک اپ یې هم جوړولی شئ. نو ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، تاسو ډېره فایده ځینې اخیستلی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده شیر اپس. ملګرو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره دغه انسټال سوي اپلیکیشنان که هر شی وي هغه تاسو خپل ملګرو ته لیږلی شئ. اوس مثال ملګرو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړی وي یا مو ګیم انسټال کړی وي، اوس تاسو خپل ملګري ته وایئ چې دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ، هغه یې نشي پیدا کولی. نو اوس تاسو دغه انسټال سوی اپلیکیشن که هر شی وي که ګیم هغه تاسو خپل ملګري ته په واتساپ یا مسنجر کې ورلیږلی شئ. ملګرو که انسټال سوي که نه وي انسټال سوي، خو بیا هم تاسو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره لیږلی شئ. نو ملګرو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ مې تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو سمپل ملګرو تاسو به دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو اوله ور دغه اپلیکیشن خلاصوئ، نو دغه لیږ ټیم اخلي، تاسو به انتظار ورته وکړئ. نو دغه رقم ملګرو کله چې بیا له موږ سره اوله ور دغه اپلیکیشن خلاص شي، نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګورو ملګرو دغه هغه ټول اپلیکیشنان دي کوم چې د موږ په موبایل کې انسټال دي. ګوره دا مسنجر، پروټکس، اوپیرا میني، دا ټول ګوره د موږ په موبایل کې انسټال شوي دي. نو دا اوس تاسو هر چا ته لیږلی شئ. ګوره ملګرو تاسو که دلته راسئ، اوس خو دا نسئ لیږلی، مثال اوس انسټاګرام یا دا ویډیو شو دا مې چاته لیږئ، دا خو ګوره تاسو دلته نسئ لیږلی. نو اوس سمپل ګوره تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. اوس زه راځم ګوره هغه ویډیو شو یا بل اپلیکیشن زه اوس مثال خپل ملګرو ته لیږم. نو زه راځم دلته یو بل اپلیکیشن پیدا کوم، مثال دغه سایلنټ دا اپلیکیشن زه غواړم خپل ملګري ته په واتساپ یا مسنجر کې ولېږم. سمپل ګوره په څنګه دلته درې ډاټ را باندې په دې کلیک وکړئ، په دې سم کلیک وکړئ. ګوره په دې کې دوه اپشنان دي، یو شیر لینک ته یو شیر اپ ته. په شیر لینک مو کلیک وکړئ، بیا به له هغه بعد دی ډاونلوډوي، دی به پلی سټور ته ځي یا به بل ځای ته ځي، له هغه ځای به ډاونلوډوي. شیر اپ اے پی کې که در ولګوئ بس ترو څنګه دلته په واتساپ کې ور ورسېدی دی، بیا هلته ترو انسټال کړئ. نو په دغه شیر اے پی کې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په شیر پی کې باندې کلیک وکړئ، نو اوس بلته تاسو سره ډېر اپشنان راسي. نو ګوره زه اوس راځم په واتساپ کې زه خپل ملګري ته ورلیږم. سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، هر چاته چې مو اوس ورلیږئ، سمپل ګوره تاسو هغه سلیکټ کړئ او په سند بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په سند بټن باندې کلیک وکړئ، ګوره دغه سایلنټ آی اپلیکیشن دته روان ده، اوس به دته ورسېږي. څنګه دته ورسېدی دی، بیا خالي ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. نو دغه رقم ملګرو اوس راځو ګوره دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو دغه انسټال سوي اپلیکیشنان په میموري کارډ کې هم سیولی شئ. نو اوس مثال ګوره زه غواړم دغه سایلنټ اپلیکیشن په خپل د موبایل په میموري کارډ کې سیو کړم، په سټوریج کې سیو کړم. په دې درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ. ګوره اخري اپشن د بیک اپ، په دې بیک اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره بیک اپ هیز ډن، دا اوس ګوره سیو سو. اوس ګوره که زه چیرې دلته راسم، دا به په د موبایل په سټوریج کې سیو شوي وي. ګوره زه راځم ملګرو مای فایلز ته، مای فایل ته زه راځم، دغه رقم زه رالم انټرنل سټوریج ته. دلته به اوس د مای فایل شیرر په نامه یو فولډر جوړ شوی وي، په هغه کې به دا سیو شوي وي. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې دا د شیر اپس په نامه فولډر ده. په دغه فولډر ګوره که زه کله هم دا خلاص کړم، ګوره دا ما مخته دې بیک اپ جوړ کړی، د دې مو اوس بیک اپ جوړ کړی. نو دا اوس له تاسو سره په موبایل کې مې سیو شو، بیا کمپیوټر کې مې سیو، هر ځای مې سیو، هلته تاسو سیولی شئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. د اپلیکیشن ډاونلوډینګ د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی، له هغه ځای ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.